د غزني د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د حرفوي زده کړو روزنیز مرکز څخه 80 تنه ځوانان د حرفوي زده کړو څخه فارغ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د یاد ریاست د کاري چارو امیر علي محمد محمود وایي چې یاد ځوانان د موبایل ترمیم، نجاري، خیاطي او د برق انجنیري څانګو څخه د 6 میاشتنۍ دورې تر بشپړولو وروسته فارغ شول. نوموړی همدارنګه له مسؤلینو او همکارو مؤسسو څخه غواړي چې د دغه ځوانانو لپاره د کاري وسایلو د برابرولو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. موږ دلته تقریبا 4 حرفې لرو په دغه حرفوي مرکز کې. یو د موبایل حرفه او د نجاري حرفه او د خیاطي حرفه او د تعمیراتي برق حرفه. په مجموع کې په کال کې 2 دورې فارغان درلودل چې دغه اخرنۍ دوره وه، نو تقریبا د 80 نفرو په شاوخوا کې مو فارغان درلودل. ورته مهال نصرت الله چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کړي خوښ دی، وایي چې اوس کولی شي د خپلې حرفې له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي او د خلکو خدمت وکړي. داسې موږ ځوانان یو د کورنۍ مسؤلیتونه را لغاړي دي، نو زموږ لپاره دا یو ډېر ښه فرصت ولو. یعنې له ما سره خپل همدا فکر سر له ننه پیدا ده چې زه په دې بخش کې ما کار کړی، زده کړه مې کړې ده، زه سر له سبا باید یو دوکان برابر کړم. له دې طریقه به زه به وکړی شم چې تر څو پورې کورنۍ ته نفقه برابره کړم. عید محمد بیا د خیاطۍ له څانګې څخه فارغ شوی. نوموړی له نورو ځوانانو څخه هم غواړي چې خپل قیمتي وخت بې ځایه ضایع نه کړي او د یوې حرفې په زده کولو سره د ټولنې او کورنۍ لپاره د خدمت جوګه وګرځي. زموږ له نورو ځوانانو څخه هم دا سوال او دا پوښتنه ده چې باید چې دلته راسي تر څو د یو کسب او د کار څښتن سي. او موږ په اوله سر کې مثلا د موږ له عمره سره نه ښایېده چې مثلا موږ په داسې سن کې کار کړی وای، خو الحمدلله موږ ته د کار زمینه برابره سوله او موږ دلته رالو خپل کار هم په مخ باندې یو. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا په تیر یو کال کې له دغه روزنیز مرکز څخه شاوخوا 250 تنه ځوانان له بېلابېلو حرفوي زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ شوي چې اوس عملاً په خپلو برخو کې په کارونو بوخت دي.